عجایب بد اخلاقه شاګردان یاست. هېڅ یو ستاسو قدر نه کوئ. زه د هغه ټمبلانو ناکام به پاتې شئ. ښه صبر کم. او استاده زه ستا مقصد څه دی؟ ته بېکاره یمه، زه ټمبل یمه. ای استاده ته خدای دې په خبر یې. زوی اوس تاسو د حرکتو د بدلېدو وخت راورسېدی. اوس به زوی تاسو ته یو سپرایز در ورسېږي. څنګه سپرایز استاده؟ په خپله کټېره کله چې وریښتان اشنا کوې. زوی چې په وایې که نه ستاسو څخه په کشول باندې وریښتان وکړم پر پرېږدم. وایه استاده څنګه سپرایز؟ یا اوس زه تاسو سپرایز نه در کوم. استاده ستا او د سوخ لکل چې د واده کارت چاپ شوی دی. ولې ما هغه بیا ولې واده کارت چاپ کړو؟ ما هغه وختي له واده کړی دی. هغوی نو په طلاق ورکولو څونه وخت نیسې ته؟ زوی یو څه ډېره بد اخلاقي کړې ته. اوس تاسو د سمېدو وخت راورسېده. اوس به زوی موږ تاسو سبا د خیر د سپرایز سره یو ځای سره ګورو. هغوی ما خو اول نه ویلي وه چې استاد طلاق نه ورکوي. تورتوګر دواړه څنګه سره ولاړ دي. زوی چپ شه، زه اوس تاسو ته سپرایز وایم. استاد ووایه پرون د سپرایز راڅه در سره خوب نه دي راغلی، فکر مې پکې بند و. هغوی استاد ما ښکلېله ښه یاده واوړله چې ستا په واده کې واغوندمه. نو زه سپرایز دغه دی چې نن به زه ستاسو څخه ناپامي امتحان واخلم. چې استاده دا اوس څه وه؟ و ما اوس وخت به یوه پوښتنه درته کوو او تاسو به د هرې پوښتنې جواب ته په فکر سره کوئ. پوه شولست؟ او کوم جواب نه کوي در نو؟ زوی چې جواب نه کړه نو سبا د مور پلار سره راوړې. ونیسه د ولې پوښتنې جواب ورته راکړه. نو وایه زویه ایلن ماسک څومره پیسې ورسره کړې؟ هغوی نو خو د هغه ته ورته پوښتنه وکړه. زما ته ولې پوښتنه کوې؟ ښه زوی ته دغه شپه تېرېږه. اوس به زوی ته راته ووایه د دنیا تر ټولو تېز موټر کوم یو دی؟ زرنګزي. ښه تا دونه هوښیاري ځکه مه کړې. هغوی استاده چې ستا په رقم هوښیار استاد موږ ته درس وایي نو هوښیاري به خود ما ته راځي. زه ونیسه زویه دا راته ووایه څو وخت د کور څخه راووتې 50 قدم ولاړې، بیا چپه طرف ته کار شولې، ورځې 15 قدم ولاړې، بیا بېرته د کور خواته راکار شولې 10 قدمه رالې. نو ونیسه دا راته ووایه څو وخت چېرې ولاړې؟ هغوی استاده ته کار مار نه لرې چې د نورو ښځو ته ګورې څوک چېرې ولاړه او څوک چېرې ولاړه. هغوی زویه دا پوښتنه ده. نو جواب څه دی؟ هغه به نو زویه ته راته ووایه. زما نه ده زده استاده. زه ستاسو څخه یوه پوښتنه کوم استاده. که مو جواب نه کوي رانو د سوال جواب به سره بندوئ بله. کوم جواب درکړي زویه نو درکړه خلاص تا خیر بلا نشته نو. استاد څه داسې فکر وکړه چې ته په تیاره کې یې او هغه تیاره یې ګوړې وروسته ډوبېږي. نو اوس ته دا راته وایي ته باید څنګه ځان وساتې؟ څنګه ځان وساتم؟ هغوی خو ما در ټول مال ته داسې فکر وه نو خو فکر مه وه دا ته ژغورل شوی. زویه په ما ډېرې وایه ستا خو او زموږ ګرانو دوستانو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، زنګوزې بټن هم ور کلیک کړئ. لایک کومنټ او شیر مې هېر نه شي.